د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي، نن زمونږ موضوع ده اردو او هندي ژبې توپیر، تاریخ او انګریزي پلان. او بل ورسره په څنګ کې دی دغه د حق اواز یا اسلامي دویمه برخه اسلامي خپرونه ده چې په هغې باندې به ډاکټر صاحب بیا د خیر سره مفصل خپل نظر له تاسو سره وړاندې کوي. نو لومړی به هم دغه د ژبې دغه ترازو چې دا اردو ولې د بری صغیر یا د ولې د ټول مسلمانانو دغه ژبه چې دا لکه د ټولو قومونو دا ولې اردو کړه، دې ته به راځو. د دې شاته د انګریزانو کوم پلانونه او کومه دسیسه وه، او بیا وروسته دې کې د پنجاب څه ګټې دي او هغوی ولې دغه ژبه خپله د پاکستان رسمي ژبه ومنله، ځکه ته خو واکدار او حاکم قوم هم دا پنجابی دی. نو د دې له پلوه ځکه چې هلته زموږ پښتانه چې دغه ژبه خپله قومي ژبه بولي، نو همدې په خاطر باندې موږ د لوی افغانستان دپاره چې کار کوو، نو بیا به د هغې په هر اړخ باندې به خبرې کوو چې په کوم یو باندې زموږ د پښتانه ګلخانان شوي دي یا هغه شعوري پاکستانیان شوي دي یا داسې شوي دي چې دغه نصاب او میډیا د دوی ذهنونه او فکرونه چې دي د دوی نه پاکستانیان جوړ کړي دي او د پاکستاني قومیت دپاره کار کوي او خپله پښتونولي او پښتو ژبه د دې نه لرېوارې غوره کوي او د دې سره په دې په نسبت چې خپلې ژبې او خپل کلتور او د خپل خاورې سره مینه وکړي، دې په ځای باندې هغه پردی ژبې ته، پردي کلتور ته او دې ته خوشحالېږي او د هغې دپاره کار کوي. نو ما سره چې کوم دغه دي پاڼې ما جوړې کړي، دا کوم پریزنټیشن چې دی، په دې باندې به د خیر سره غږیږو، بیا به زه خپل معلومات هم سره پکې شریکوم. نو موږ به لږ واړه شو او دا لیکنې به لږې غټې شي. په دې کې دی اردو او هندي ژبې توپیر، تاریخ او انګریزي پلان. نو دا به پسې د خیر سره دغه کېږي. عمر بورا زماني لخوا دغه کېږي، تاسو ته وړاندې کېږي. آیا توپیر لري هندي او اردو ژبې؟ نو لکه څنګه چې د پنجابي نصاب یا د پاکستان په نصاب کې دا وایي چې اردو ژبه د لښکر نه اخیستل شوې ده. د دې معنا د اردو ژبې معنا لښکر دی او دا یو ترکي لغات او دلته په نصاب کې داسې ویلې چې دغه چې په دغه لښکر کې به د مغول او د هغې نه مخکې به په دې کې به ډېر مختلف قسم قومونه او په دې کې به ترکان او پښتانه به پکې وو، بلوڅان او دغه پنجابیان او دا ټول چې به پکې وو. نو دلته یوه ژبه جوړه شوه د مسلمانانو چې د اردو نوم ورکړو، مګر دا سوچه دروغ دي، ټول دروغ دي. د دې شاته د انګریزانو توطیه وه. د انګریزانو د راتګ نه مخکې د بری صغیر ژبه چې وه د مغولو په وخت کې هغه فارسي وه. چې کله انګریزان راغله هغوی انګلیسي ژبه د دفتر ژبه کړه او فارسي ژبه له دفتره اخوا کړه. نو د انګلیسي ژبه په 1815 کې دا رسمي ژبه شوه، خو په 1850 کې چې کله مسلمانانو بیا د خپلواکۍ دپاره یو غږ پورته کړو سره د هندوانو یو ځای، نو بیا هغه د دوی هغه کوم تحریک د ازادۍ چې هغه چې ډېر په انګریزانو وځپو، نو د هغې نه وروسته په 1850 کې بیا دا د ټولو ولایتونو ژبه چې دا بیا انګریزي کړه. د هغې نه مخکې لږه لږه فارسي ورسره چلېدله، خو هغه ورنه بیا لرې کړه. نو بیا هغه چې کله اردو رسمي ژبه کېږي، په هغې باندې به زه راځم. اردو او هندي ژبې د خبرو له مخکې ډېر ورته دي. اصلي توپیر د لیکلو طریقه ده، یعنې صرف لیکلو کې طریقه ده. نور چې څوک اردو خبرې کوي یا هندي خبرې کوي، دا تقریبا دواړو باندې ته پوهېږي. چې څوک په هندي باندې لګي هم ته به پوهېږي او په څوک چې په اردو لګي هم هغه هندوان به د دې باندې پوهېږي، او چې هندوان لګي په دې به دا څوک چې اردو ژبه وایي دا به پوهېږي. صرف په لیکلو کې فرق دی. نور په اردو ژبه کې لږ عربي لغاتونه ډېر دي، هغه اسلامي لغاتونه دې کې راغلي دي، او په هندي ژبه کې چې دی هغه سنسکرت کوم لغاتونه چې دي هغه د هغې مذهبي لغاتونه دي، نو هغه پکې ډېر استعمالېږي. صرف دغومره فرق دی، نور ټوله یوه ژبه ده. یو وخت کې داسې و چې ما سره په ټولګي کې یو هندو او یو پاکستاني هم را سره او یو را سره انګریز او نور موږ سره د لیتوي او د دې ځای خلک وو. دا لکه موږ کوم داسې انټرنیشنل کلاس و، نو دې کې موږ چې کله موږ ته به استاد تدریس کوو، نو هغې سې ورځ پوښتنه وکړه. ما به کله د دې اردو د دې هندي او د دې پنجابي دواړو سره به ما خبرې کولې. خو ما یوه ژبه وه، اردو ژبه او هندي ژبه یو شی. نو بیا
یو ورځ داسې استاد پوښتنه وکړه وایي د اردو او هندي کې څه فرق دی؟ نو ما ورته ویل چې د اردو او هندي کې څه فرق نشته، صرف لیکلو کې فرق دی. هغه په دیوان کې باندې لیکل کېږي رسم الخط باندې، د هندي ژبه او د اردو ژبه چې دا په دې عربي رسم الخط باندې لیکدود باندې لیکل کېږي. هغه پنجابي ویل چې نه دا خو ډیر فرق لري. ما ته ماده شلې ته د پنجابي ته مې ماده هندي چې کوم خبرې کوي ته د دې خبره پويږي، نو پنجابي ماته ویل چې اوس خو د هندو په ټولو خبرو پیګم هیڅ مشکل نه لرم. ما هندو ته ویل مالته د پنجابي په خبرو پیګي چې دا کله تاسو سره اردو خبرې کوي او ته سره هندي خبرې کوي، بالکل زه په پوره پیګم هیڅ مشکل نه لرم. ما بیا خسته ویل ما وګوره دا دغه هندو د پنجابي په خبرو چې اردو وي پويږي او دا پنجابي چې دا د هندي په خبرو باندې چې هغه څه وي دا پنجابي پیګي ځکه دا ولې پويږي. خدای وجبه د صرف په دغه لیکلو کې فرق دی. خو مونږه ځکه دې شاته پلان چې د کوم انګریزانو هغه به راځي به په هغه ځکه به خبرې کوم اردو نه د عربي لیکدود خینه چپ طرف ته لیکل کیږي او هندي چې دا دیوانګری لیکدود چپ نه خي طرف ته لیکل کیږي. نو دغه یو د کې دغه لیکلو کې دغه فرق دی. لغاتونه چې دي په دې اردو ژبه کې اماغه اسلامي ځکه دې باندې د اسلامي چاپ رو دي، نو لګ هغه دغه چې دي اسلامي لغاتونه عربي هغه چې دی نو هغه په دې کې راغلي دي اردو کې او هندي کې چې دی هغه سنسکرت هغه خپل هغه مذهبي لغاتونه پکې دي. خاطر لکه دا طلاق ټکی دا ته هندو کې او هندوانه مو استعمالي ځکه هغه دا هغه ته متره دي. ځینې نور د سټی کې چې اوس هندوانه استعمالي ماغه د عربي ټکی سره استعمالي. پایله دا ژبه مصنوعي ډول سره جلا شوې دي. دا ولې جلا شوې دي؟ ګوره دا انګریزان چې کله راغله هغه په لومړی کې دا دغه ژبه چې دا فارسی ژبه د لری کله د دې په ځای باندې دغه چې انګریزي دای د دفتر ژبه کله، نو چې دای دفتر ژبه کله دوی خو ډیر اوږد پلان درلودو. نو هغه په دې پیدل کچيري انګریزان د هند وزي نو دلته باید به دوی څنګه تقسیم کړي د هندوانو او مسلمانانو یا د نور قومونو په منځ کې چې دا به په 200 تقسیم کړي. دوی دغه ته د اردو ژبه چې دا لومړی دای د دفتر ژبه کله، هندي ژبه لا دفتر شوی نه و، د فارسی په ځای باندې انګریزي او اردو چې دا د دفتر ژبه شولې د هند او رسمي ژبه شولې. به دغه چې د څو کال وروسته به چې د هندیم د زنو ولایتونو کې د دفتر ژبه کړل. نو دیو دا پلان درلودو ک به وروسته دوی مسلمانان تقسیمین ځکه د مسلمانانو کې خو مختلف قومونه مختلف ژبې لري، لکه بنگالیان خپل بنگالي ژبه و، د پښتنو خپل ژبه و، د بلوچستان خپل ژبه ده، د سیندیانو خپل ده، د پنجابیانو خپل ده، د کشمیریانو ګلګیت خلکو دی ټول خپل مختلف ژبې لري په خپل ژبه باندې غږیږي. نو دوی د سوچ کوي چې به وروسته موږ دوی د دوه قومي نظریه چې کړه ورکو مسلمانان او هندوان چې په دې باندې تقسیمونو باید موږ یو قومي ژبه دوی لپاره وټاکو د مسلمانانو قومونو لپاره. نو هغه د اردو ژبه راوغسله په دې نورو قومونو باندې په زور ومنله. نو چې کله په زور په ومنله نو دا به د شوله د رسمي ژبه شوله د کار روزګار ژبه شوله، هغه نور قومونه به مجبور کېدل چې دا ژبه زده کړي. نو دې خاطر باندې هغه نور ژبونه دي دغه نور ژبې چې دي هغه بيخي د خپل نظر وګرځیدل او هغه د دفتر هم وګرځیدل د لیک دود د ټول ارڅنه ختم شوه. لکه هغه مر پرمختګ به نو شو کولای لکه څومره چې به اردو کولو خو به روس هغه بنگالین شو هغه د خپل ژبې حق لپاره به را پاتېدل. نو دا ژبه چې دا لکه مستوي ډول سره جلا شوې ده. خبرې دي کې د انګریزي هندي کې لومړی په انګریز هند کې لومړی رسمي ژبه ان کومه ژبه چې دا لومړی ژبه شوله. مغولي دور کې فارسی رسمي ژبه و، ان د مغولو په وخت کې چې کله بابر راغی نو دا غوي د دفتر ژبه دغه مخکې ما ابراهيم لودي په وخت کې دا هغه زمونږ پښتون خو ژبه چې هغه فارسی و، خو چې کله مغول راغله به د دربار ژبه چې و او د رسمي ژبه چې و هغه دغه و د فارسی ژبه و. په 1320 کې انګریزانو اردو د دفتر ژبه کړه. ان دوی خپل فارسی لري کړه دغه ځبانه په 1320 کې دوی دا اردو ژبه چې د دفتر ژبه کړه. هندي ژبه ورسته یوازې د تعلیم او ځنو ادارو لپاره وکارول شوه. پایله اردو لومړی رسمي ژبه و د انګریزانو لپاره. په 1393 کې دا به دغه بنارس په ګډون د شمالي هند په ځینو برخو کې هندي چې دا د دیوانګری خط سره دا به پر رسمي توګه باندې ومنل شو. ځکه صرف هغه لیکلو ما ځکه څنګه به ما لیکلو کې فرق دی چې دا هندي دیوانګری خط سره لیکل کېږي چې دا صرف دغه کې توپیر دی. ځکه دا زمونږ دا اردو چې دا د مسلمانانو په خاطر باندې د انګریزانو د کلم دا صرف دغه رسم الخط دی عربي دی او هغه چې دی دیوانګری دی. ژبني سیاست او ویش د انګریزانو پلان هم دغه پلان چې ما مخکې څنګه لکه د دې ذکر وکړو چې دا هم دغه سوچ و چې روسه به دوی کله مجبور شي او هند پریږدي
نو باید د مسلمانان او هند به همدغه په دې بنا باندې چې دا ستاسې دینم جدا دی او ستاسې ژبه چې دغه قومي ژبې نوم یې ورته ورکړو چې د اردو دام جدا ده، نو تاسو او دوی باید په دې دوو برخو باندې تقسیم شو. په دې کې موږ پښتنو، بلوچانو، سیندیانو او بنګالیانو د تاوان وکړو چې هغه زموږ ژبه چې ده هغه د هر څه نه وغورځېدل، هم د کار، روزګار، د دفتر، د هر څه نه چې دی دا وغورځېدل، یوازې د هغې ځای یوازې بیا اردو ونیو. بیا اردو او هندي ژبو ترمنځ پرتله ژبنی توپیر کنه هغه لیکدود دی، صرف لیکدود کې دغه لیکدود کې فرق دی. دې کې اردو کې چې دی عربي او هندي کې چې دی دیوانګري لغات، اردو عربي ماغه اسلامي ټکي پکې لږ زیات دی او هغې کې سنسکرت دی، همدغه لږ فرق پکې دی. رسمي ژبه اردو په 1830 کال کې او بیا دغه بله ژبه چې وه هغه بیا د دې نه هغه وروسته کلونو کې بیا چې د 93 کې څوک یو ما مخکې څنګه ویلې نو په هغې کې بیا دغه دفتر ژبه شوله. زه بیا وروسته لږې خبرې به کوم، نو دا به زه لرې کوم چې بېرته موږ خپله غټ شو، نو بیا به په دې به زه لږې خبرې وکړم. ښه ملګرو، د انګریزانو خوپلانو چې دغه به هند به تقسیموي او بفر سټیټ به جوړوي چې د افغانستان او د روسانو او د دې دغه کې که بیا چې د روسان افغانستان ته راځي نو دا بفر سټیټ به داسې چې بیا که افغانان دلته راځي نو د ځای نه به بېرته بیا انګریزان د افغانانو نه کار اخلي او د روسانو په ضد باندې بیا جنګوي. نو ځکه دا پاکستان د هغې دپاره دا یو فکر یې درلودو چې دا باید دلته جوړ شي، ځکه په انګریزان خو په فزیکي لحاظ باندې د ځای نه لاړ، خو مګر هغې کلتور، ژبه او دا چې دی دا همداسې په هند باندې پاتې شوله او دلته د هغې کوم سیاست چې وه، کوم قانون چې دی، لکه اوس هم انګریزي قانون په پاکستان کې چلیږي، خپل اسلامي قانون نشته، نو دا هم پکې پاتې و. نو هغه خو دې پوهېدل چې دا د دوی هغې یو هېواد یې داسې جوړ کړو چې مکمل واکمن چې پکې و بیا هم پکې انګریز و. ځکه اول چې کله هغوی لاړ نو د دوی هغه د فوز مشر چې و تر ډېر وخته پورې هغه هم انګریز و، نو هغه هم انګریز پاتې و، نو قانون هم انګریز و، هر څه انګریز و. نو دې په خاطر باندې دغه ځای جوړ کړو چې دې ځای نه به بیا د انګریزانو دپاره دلته داسې یو ځای جوړوي چې بیا دلته به دا به د انګریزانو د امریکایانو د روسانو خلاف باندې به بیا استعمالېږي. بیا همدې په خاطر باندې لومړۍ اډه چې وه دلته په پېښور کې دا هم امریکا ته ورکړې وه، د ځای نه به بیا دوی هغه ځینې داسې تیارې الوځولې چې د روسانو دغه وکړي وڅاري د دغه ځای نه، نو دا کار یې هم کړی. نو مقصد داسې دی چې اوس هم دغه خاص کر زموږ پښتانه چې کله ورته څوک خبره کوي نو همدا یې وکړي چې اردو زموږ قومي ژبه ده او هغه داسې فکر کوي چې څنګه ورته په دغه نصاب کې ښودل شوي دا یوه اسلامي ژبه ده. نه، پښتو د هغې نه ډېره اسلامي ژبه ده، د هغې نه ډېره پخوانۍ ژبه ده، ډېره لرغونې ژبه ده، ستا د ملت ژبه ده، ستا تاریخ دې پورې تړلی دی. نو ته چې دی تر څو پورې چې ته په اردو ژبه باندې ویاړ کوې، باید په خپله ژبه باندې پښتو باندې ویاړمن شي، خپلې ژبې ته کار کوه، په پښتونخوا باندې واکمنه ژبه چې ده هغه پښتو کا او دغه چې دی د کار او روزګار ژبې کا، د دفتر ژبې کا. اردو ژبه چې ده دا د یو ته څومره چې د هندو نه نفرت کې، ځکه هلته خو په همدغه تدریس کې داسې کېږي او بیا د هغې ژبه دې راوړې ده په خپل ځان باندې د واکمنه واقعه ژبه کړې ده. نو که چېرته ته واقعا پښتون یې، اول خو په دې غیرت وکړه چې تا د هندو ژبه راوړې، د هندو سره نفرت هم لري او بیا ته د هغې ژبه راوړې، هغه په خپل قومي ژبه ورته وایې، ځکه دا خو یوه ژبه ده. ما څنګه مخکې ویلې ما هغې په خاطر مې دا سلایډونه هم جوړ کړي وو چې دغه دوه ژبو کې هېڅ فرق نشته، هندي ده او که اردو ده، نو دغه همدغه یوه ژبه ده. تاسې دې ته خپله قومي ژبه مه ویئ، قوم ستاسو پښتون دی او ستاسو ژبه چې ده پښتو ده. نو دې په خاطر باندې ما نن غوښتل په دې خبرې وکړم. انشاءالله تعالی انګریزانو دغه بنګالیانو چې وو هغې د خپلې ژبې د خپلواکۍ په خاطر باندې خپل ټول قوم خپلواکه کړو، ځکه هلته هم دا اردو ژبه چې وه واکمنه او د هغې دفتر او رسمي ژبه وه، هغې راپاڅېدل، هغه ځای کې شاګردان محصلین د پوهنتون راپاڅېدل، ویل چې موږ نوره دا دغه ژبه نه منو، اردو ژبه موږ خپله بنګالي ته کار کوو، بنګالي ژبه خپله رسمي او دفتر او د کار روزګار ژبه کوو. نو هغه و چې هغې راپاڅېدل، بیا خپل ځان ته خپلواکي او ازادي واخیستله، ځکه هغه دا صرف یوه ورځ به نه وي، ځکه موږ به په دې اردو باندې مسلسل خبرې کوي. نه دا د پښتنو قومي ژبه نه ده او دا د پښتنو په زیان باندې ده. ولې پنجاب دا ژبه منلې؟ ځکه هلته خو واکمن قوم پنجابی دی، نو ځکه د هغې سره د دې اردو او د پنجابي په منځ کې چې کومې اړیکې دي هغه ډېرې نږدې دي. که چېرته یو پنجابی ماشوم مکمل اردو ژبې ته واوړي او پنجابي ژبه یې هم کړي، 3 ورځو کې هغه بېرته پنجابي ژبې ته راوختلی شي. نو له همدې پلوه دوی دا کار داسې پرېښودلی دی چې زه هم دا اردو صحیح ده، که چې موږ ورته د پنجابي نوم ورکړو نو بیا راسره دا نور قومونه ونه مني، ځکه بیا وایي چې په دې کې خو دا نور قومونه هم دي، نو ولې د دوی ژبه نه قومي ژبه کېږي چې پنجابي قومي ژبه شي. خو که چېرته یو پښتون
یا کوم بل قوم والا هغه خپله ژبه پرېږدي او اردو ژبې شي، بیا نو هغه بېرته خپلې ژبې ته راته کلونه نیسي، نو هغه بیا بېرته پښتون کې نه پښتو ژبې ته نشي راوختلی، نو بیا به همیشه هغه ژبه به پردی. نو دلته شاته ځینې د دې عوامل دي، هغه علتونه یې دي چې پنجاب اوسه پورې دغه پردی ژبه چې ده لکه اردو چې صرف نوم یې اردو دی، نو هغه یې زغملې ده په ځان باندې، لکه دلته ورته پنجابي نوم یې نه دی ورکړی. نو غټ علت یې دا دی. او بنګالیان چې وو نو هغه خو بیا د دې ژبې سره توپیر ډېر زیات و، نو هغوی بیا نه منله په ځان باندې.